د لوګر په ولایت کې د امنیتي پیښو او جنایي جرمونو کچه 0 ته راټیټه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي د لوګر ولایت امنیتي ځواکونه 40 ساعته د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي او د دوی ساتنه کوي. لله الحمد د لوګر ولایت امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده. په دې برخه کې الحمدلله امنیتي ځواکونو خپلې هڅې ګړندۍ ساتلې دي او په خپل ټول توان او ټوله توانمندي باندې د امنیتي ځواکونو هڅه همدا ده چې ولسونو ته یو سوکاله ژوند ورنصیب کړي. الحمدلله تر اوسه پورې داسې کومه ناوړه پیښه موجوده نه ده چې موږ یادوري وکړو په هغه برخه کې. انشاءالله اطمینان ورکوو ولسونو ته هم. د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په یاد ولایت کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته او خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند کوي. لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ داسې لویه امنیتي پیښه پکې نه ده شوې او د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې یو قوي امنیت موجود ده. خلک له حکومته خوشحاله دي، هیڅ مشکل نشته. په آزاده توګه د لوګر هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته خلک تګ راتګ کوي. په ډاډه زړه سره د روژې مبارکې میاشتې کې خلک بېلابېلو ځایونو ته تفریحي ځایونو ته سفر کوي او ښه په امنیت کې ژوند کوي. الحمدلله همگی نیروهای امنیتی خوب همکاری میکنن و نیروهای امنیتی با مردم خوش اخلاقی و دبخوشی میدارن 100% تا امنیت برقرار شه و مردم خوش و خوشحال باشه. د لوګر امنیتي مسؤلین زیاتوي د خلکو همکاري د دې لامل شوی چې په لوګر ولایت کې ښه امنیت تضمین شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه کوم اوسنی نظام چې منځته راغلی ده دا د ولسونو په سختو قربانیو او سختو تکالیفو او ډیرو تاوانونو نه بعد د ولس له منځه نظام جوړ شوی ده. نو چې کله کوم نظام له ولسي حمایش کې برخمن کیږي او یا دومره قرباني ولس ورکوي بعد له هغو قربانیو څخه نظام منځته راځي نو هغوی سره په دوامدار شکل باندې د ولسونو حمایه همکاري موجوده وي. نو 100% کې د ولس همکاري له امنیتي ځواکونو سره موجوده ده او په دې برخه کې همکار دي له نظامي ځواکونو سره. د لوګر ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې په یاد ولایت کې د هر ډول غلاو مخه نیول شوې او خلک کولی شي هر کله چې وغواړي خپل تر هدفه پورې ولاړ شي. الحمدلله جنایي جرمونه خو په لوګر کې موږ په سترګو نه دي لیدلي، یعنې موږ ته نه معلومیږي یا نشته انشاءالله، ځکه چې تر کومه اندازې موږ خبرېږو نو نسته اختطاف دا شی نسته. بعضې د موټرانو قصې کېږي یا قضیې کېږي نه دی، بعضې موټر وتښته او هغه هم ډېر کم، نو نسبت جمهوریت ته اوس ډېر کچه ټیټه ده. جرایم جنایی وجود ندارد در لوگر. خیلی خوب رویه مردم مرتعش امنیت ملی که طالبا دیگه خیلی خوب هستند، نه دزدی است نه اختطاف است نه رویه بد است نه کدام مشکل دیگه. مردم زیاد خوش هستند، هماهنگ میکنند که نیروی امنیتی را هماهنگ میکنند، رابطه خوب دارند، رویه خوب دارند، خیلی خوب پیش میره، امنیت خوب است. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي د لوګر ولسونو ته امنیت لومړیتوب دی او همدا عامل دی چې جنایي جرمونه په یاد ولایت کې نشته. امنیتي مسؤلین دغه راز د یاد ولایت د نظارت خانې دروازې هم موږ ته پرانیستلې چې هیڅ ډول زنداني پکې موجود نه و. طبیعي شکل باندې یو جامعه کې به جنایي جرمونه طبعا د معمول مطابق واقع کیږي. نو البته د فیصدي په ارتباط باندې خبرو کوم مخکې یقیني د فیصدي زیاته وه. وجه دا وه چې دلته د موږ عدلي او قضایي ارګانونه په داسې شکل باندې مجرب شکل باندې فعال نه وو. وروسته د موږ د قضایي او عدلي قضایي ارګانونو هماهنګۍ نتیجه سوله چې دا خو یو د عدلي قضایي ارګانونه د جرایمو په مخنیوي کې ډېر رول درلودلی سي. نو چې کله د موږ تفاهم له هغو سره وسو نو الحمدلله دغه کچه نسبتا د نورو کارونو په پرتله باندې ډېر راټیټه سوې ده، ځکه چې هلته مجازات موجود وي نو بیا تر ډېره حده پورې جرایم راکښته کېږي. زموږ د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ کې هېڅ ډول زنداني نه لرو. دا په دې معنا ده چې ورځ تر بله د لوګر ولایت کې د جرایمو سطحه ټیټیږي. دا د موږ د کشفي ارګانونو د قمندان صاحب امنیه د ټول کوشش کوي چې د جرایمو سطحه راټیټه کړي او د خلکو ته د زمینه د دې مساعده کوي چې د جرایم ورځ تر بله کم شي.
په ټوله کې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او خلک کولی شي چې هر مهال وغواړي د هیواد ګوټ ګوټ ته تګ راتګ وکړي.